أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 11. دی آیت مبارک کی هم الله پاک د خپلو انعاماتو په سلسله کې د یو نعمت ذکر کړی دی او هغه نعمت دا چې په مکه مکرمه کې مشرکانو د مسلمانانو ضعف او کمزوري لیدلې وه. په یو وخت داسې راغی چې اسلام او مسلمانانو ته الله پاک قوت او طاقت ورکو. د مسلمانانو تعداد په زیاتېدو شو نو کافرانو یره محسوس کړه چې اسې نه دا مسلمانان په موږ باندې غالب را نشي. نو دی خفیه مشوره وکړله، کېناستل او دی وویل چې که دې وخت کې موږ دا مسلمانان ختم نه کړل او دوی ورځ په ورځ باندې زیاتېږي نو بیا به د دې سره مقابله کول، د دې سره جنگ کول دا به زموږ دپاره ګران وي او یو وخت به داسې راشي چې دی به په موږ باندې غالب شي. نو اوس نه د دې غم پکار دی. مشورې ته کېناستل. یو ډله چې هغه جذباتي خلق وو په دې کافرانو کې، هغوی ویل چې به خبره دا ده چې د رشته دارۍ خیال به نه ساتو، ځکه دا خو ټول یو خاندان خلق وو، څوک مسلمانانو او څوک کافرانو. یو ورور به مسلمانو بل ورور به کافرو، پلار به مسلمانو زوی به کافرو، زوی به مسلمانو پلار به کافرو، ورور به مسلمانو خور به کافره وه. دغه شان نور رشته داران، څوک مسلمانان څوک کافران. نو رشته دارۍ ته به نه ګورو. که دا موږ رشته دارۍ ته ګورو چې دا مسلمان دا خو زما پلار دی، دا مسلمان مې زوی دی، دا مسلمان مې رور دی، نو بیا مقابله کول نه کېږي. نو زړه به کلک و او د رشتې مشتې دا به بالکل شاته وغورځو. نو دغه شان د دې مسلمانانو ختمول دا به موږ ته آسان شي. یو ډله پکې داسې وه چې هغې د سوچ سمج نه کار اخیسته. هغوی ویل که دا موږ قتل کوو خو خپل خلق قتل کوو. مسلمانان دي خو زموږ ګرونه بیګان دي، رشته داران هم دي. نو خپل ورور به سړی څنګه قتل کوي، خپل پلار به سړی څنګه قتل کوي، خپل زوی به سړی څنګه قتل کوي، خپل ورور به څنګه قتل کوي، خپل نږدې رشته دار هغه باندې به څنګه انسان د تورې ګزار کوي او قتل کوي به. په الحال به داسې وکړو چې دا کومه فیصله تاسو د جذباتو په بنیاد باندې وکړله دا به مؤخر کو، څو ورځې به انتظار وکړو. په هغه انتظار کې الله پاک د مسلمانانو قوت او طاقت نورم زیات کو او دغه شان د کافرانو هغه خراب ارادې چې هغوی د مسلمانانو خلاف مشورې کړې وې د هغوی لاسونه الله پاک بند کړل، مسلمانانو ته نقصان ورنه کړی شو. الله پاک دغه نعمت خپلو مؤمنانو بندگانو ته یادوي چې وخت خو داسې و چې د کافرانو تاسو ختمولی شوې، ستاسو تعداد کم و،
کافران در باندې زورورو، خو الله پاک د هغې په زړونو کې دا خبره واچوله او هغې په هغه خپله مشوره او فیصله باندې عمل درآمد ونه کړی شو. یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ای مؤمنانو تاسو یاد کې نعمت الله، نعمت د الله علیکم چې په تاسو باندې شوی دی. څومره نعمتونه دي انسان ته الله پاک، زندگی ورکړی ده، روغ صحت یې ورکړی دی، مال دولت یې ورکړی دی، کور یې ورکړی دی، بیبي ورکړی، بچي ورکړي، روغ صحت یې ورکړی، کار روزګار یې ورکړی دی ورته. دا ټول د الله پاک نعمتونه دي. نو په دې باندې تاسو د الله پاک شکر ادا کړئ، او خصوصا هغه نعمت چې کم کافرانو مشورې کړې وي د مسلمانانو خلاف، د هغې ذکر خصوصا کوي. اذ هم قوم، هم معنی د کلکه اراده کول، په کوم وخت کې چې کلکه اراده کړې وه قوم یوې ډلې ان د دې خبرې یبسطو الیکم چې هغې وړاندې کي تاسو طرف ته ایدیهم لاسونه خپل د جنگ دپاره. جذباتي کومه ډله وه نو هغې دا وویل چې دا مسلمانان ختمول غواړي، دې سره جنگ کول غواړي. نو الله پاک د هغې لاسونه بند وساتل. هغې اراده د جنگ کړې وه، خو الله پاک د هغې په زړونو کې دا خبره واچوله، د هغې سمجدارو خلقو په زړونو کې چې فی الحال موږ په دې مشوره باندې عمل نشو کولی. فکف ایدیهم، فکف نو الله پاک بند وساتل ایدیهم لاسونه د هغوی عنکم ستاسونه، سره دې چې هغې مشوره کړې وه، کلکه اراده یې کړې وه چې مسلمانان باندې تورې ګزار وکړو، جنګ ورسره وکړو، دا مسلمانان ختم کړو، خو الله پاک د هغې لاسونه بند وساتل. نو تاسو ته تکلیف او نقصان در نه کړی شو. واتقوا الله، تاسو یریږئ د الله نه په هر حال کې، په ښکاره باندې هم او پټ په پټه باندې هم. وعلى الله، او د الله په ذات باندې فلیتوکل المؤمنون، پکار دی چې توکل وکي مؤمنان. د مؤمنانو بروسه، د مؤمنانو اعتماد، یقین او توکل دا به صرف او صرف د الله په ذات باندې په مادي اسبابو باندې بني. ورنه که مادي اسباب مؤثر وي نو کافران په جنگ بدر کې یو په درې باندې زیاتو، هر قسم جنگي اسلحه ورسره وه، مسلمانانو تعداد هم کم و، جنگي اسلحه هم برای نام وه، خو دا هر څه د الله پاک په ذات باندې د هغې توکل او عقیده وه او د الله پاک امدادو چې دغه مسلمانانو ته الله پاک فتح او کامیابی ورکړه. نو کوم ځای کې چې مؤمنان په الله باندې توکل کوي، نو بل ځای کې فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله توکل وکړو نو الله د هغه دپاره کافي دی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ای مؤمنانو یاد کې تاسو نعمت الله علیکم، نعمت د الله چې په تاسو باندې شوی دی. اذ هم قوم، په کم وخت کې چې اراده وکړي یوې ډلې د کافرانو ان د دې خبرې یبسطو الیکم چې هغې وړاندې کي تاسو طرف ته ایدیهم لاسونه خپل د جنگ دپاره، تاسو سره جنګ وکړي او تاسو قتل کړي، تاسو ختم کړي. فکف ایدیهم، نو بند وساتل الله پاک لاسونه د هغوی عنکم ستاسونه. واتقوا الله، او تاسو یریږئ د الله نه ای مؤمنانو. وعلى الله، او د الله په ذات باندې فلیتوکل المؤمنون، پکار دی چې توکل وکي مؤمنان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.